قدرمنو نن درته د آیات کرسي فواید او ګټې وایم، یعنی فضیلتونه یې. لومړی، له کور څخه د وتلو پر وخت کې د آیات کرسي لوستل یعنی تلاوت کول د 80,000 فرښتې به ستا ساتنه کوي. دویم، کور ته د ننوتلو پر وخت کې د آیات کرسي لوستل یعنی تلاوت کول فقر او بېوزلي له منځه وړي. دریم فضیلت یې، له اوداسه څخه وروسته د آیات کرسي تلاوت کول 80 ځلې ستاسې شخصیت لوړوي. څلورم فضیلت یې، له ویده کېدو څخه دمخه د آیات کرسي تلاوت ټولې فرښتې به ستاسې حفاظت کوي. پنځم فضیلت یې، له لمانځه څخه بعد د آیات کرسي تلاوت کول د ستاسې او د جنت ترمنځ به فاصله صرف مرګ وي. نو څومره غوره زړه به وي هغه زړه په کوم کې چې دغه آیات کرسي همیشه موجود وي، او څومره بختور شخصیت به وي کوم شخص چې د همیش دغه آیات کرسي